کله چې بنده وفات شي او دی په قبر کې کینی په ده باندې چې ړومبې حالت راځي نو په ده به وخت د مازدیګري وخت د مازدیګر به یې کتار ټیم ښه په ده به ړومبې حالت په قبر کې وخت د مازدیګر راځي داسې حالت به چې د انور بتلو والی دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم ما پرېږدئ زه مونځ کوم نو چې دنیا کې خو یې مونځ کړی وي که نه نو هلته به ووایي چې ما پرېږدئ زه مونځ کوم ځکه الله قرآن کې قسم خوړلی دی والعصر زما د قسمې په وخت د مازدیګر دا دومره قیمتي ټیم دی نو یو به قبر کې په سړي وخت د مازدیګري بل دې ټیم کې د دواړو ټیمونو هغه ملایک جمع شي نو تاسو سوچ نه کوئ چې زه مازدیګر مونځ اهمه فریضه با جماعت ولاړ یم چې د تلو ملایک مې هم لیست کې ولیکي او د راکوزېدو هغه به هم لیست کې ولیکي چې مونږ ورلو نو بنده دې په مانځه ولاړ دا نور به راپورټ وسي به چې الله راتلو نو بنده دې په مانځه ولاړو نو ښه نه ده چې د الله په دربار کې حاضري ولګي هلته چرته غیر حاضر ونه لګو مونږ چې یوه ورځ نوکرۍ کې غیر حاضري راپسې ولګي مدرسه کې او سکول کې او نوکرۍ کې څومره ټینشني راسي غیر حاضر لیکلی شوی یم او هره ورځ ملایکو عملنامه ستا خیجي او هغې کې ته غیر حاضر لیکل کېږي دا څومره لوی نقصان نو ځکه الله قسم خوري په وخت د مازدیګر بل علما وایي دې کې یو بلې خبرې ته م اشاره ده ښه دا ده چې دا مازدیګری چې دی دا ډېر لڼي ښه خو د جم یې که د وړي خو مازدیګر به لڼي ښه وګورئ مازدیګر به لڼي وګورئ ځان له به خپل اندازه والی نو څه د پاسه ګنټه ټیم دی هم په اوړي کې هم په ژمي کې ګوره شپه ګورئ څومره اوږده شي په ژمي اوړي کې ورځ څومره اوږده شي لنډه شي خو مازدیګری په خپل حال یې ښه نو دا مازدیګر چې دی دا ډېر کم ټیم دی تاسو به خیال کړئ سړی د مازدیګر مونځ وکړي لږ ټیم پس یو کار لا سړي نه کړی چې د ماښام اذان شروع شي نو دې کې اشاره د دې خبرې ته چې والعصر زما د قسم په وخت د مازدیګر بنده دا مازدیګر چې څومره مختصر دی داسې ستا د ټول ژوند مثال د یو مازدیګري دی دا ژوند یو مازدیګر دی ګورې په ژوند مه دوکه کېږئ والعصر دا ژوند چې دی دا یو مازدیګر دی مازدیګر څومره زر تیریږي داسې به د ژوند دا ګړۍ ډېرې زر ختمې شي په ژوند مه دوکه کېږئ ژوند یو مازدیګری دی په ځوانۍ مه دوکه کېږئ ځواني یو مازدیګری دی په نوکرو مه دوکه کېږئ دا یو مازدیګری دی په ګاډو مه دوکه کېږئ دا یو مازدیګری دی والعصر زما د قسمې په وخت د مازدیګر